حقانی وایي استاد سیاف او نور سیاسي مخالفین د هیواد ته ستانه او خپلې غوښتنې مطرح کړي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر او د حقانی شبکې یو مشر خلیل الرحمن حقانی د استاد سیاف په ګډون د طالبانو له سیاسي مخالفینو غوښتي چې کابل ته ستانه او د خبرو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کړي. حقانی پرون د یوې خبري ناستې پر مهال دا غوښتنه وکړه او ویل چې اروپا نه یو شمېر افغان علمي کادرونه هیواد ته ستانه شوي چې دوی یې هرکلی کړی او د نورو افغانانو د ستنېدو هیله لري. طالب وزیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ډیرو افغانانو سیاسي څیرو هیواد ته د دوی د ستنېدو په اړه د طالبانو په جوړ شوي کمیسیون او تګلارې نیوکې کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکۍ کړوخیل ویلي چې طالبان د څه لپاره افغان سیاستوال په خاص ډول ښځې هیواد ته غواړي. د هغې په وینا د همدې لپاره چې کرزي او عبدالله غوندې یې نظربند او هیڅ فعالیت ته پرې نږدي او که د یو منتخب نظام ګډ سوله ییز ژوند او ټولو ته د حقوقو د ورکړې پروګرام برابر شوی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.